أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. محترم سامعين او ناظرین ورونو، په تیر درس کې مو د احادیثو مبارکو د کتابونو اقسام ذکر کړي وو. د یو تقسیم په اعتبار کتابونه د احادیثو په 10 قسمه وو. په څو قسمه وو؟ او د دویم تقسیم په اعتبار سره کتابونه د احادیثو مبارکو په 11 قسمه وه. دا دو تقسیمونه مونږه په کتابونو د احادیثو کې کړیو، او بیا مو د دې خبرې وضاحت هم کړی چې کتابونه د احادیثو د دغې دو تقسیمونو نه بیرون کیږي نه، دې کې به یو خامخا وي. انشاءالله اشکال خو نه و پاتې که نه؟ راځو مونږ او تاسو خپل اصل مقصد ته، چې دا کوم تفصیل مونږ او تاسو وکړه نو دا د دغې مقصد دپاره و چې نن مونږ او تاسو د هغې وضاحت کوو. عنوان مو لیکلی دی تعریف التخریج. د تخریج تعریف لغتا او اصطلاحا، چې تخریج په لغت کې چاته ویلی کیږي او تخریج په اصطلاح کې چاته ویلی کیږي. نو محترم ورونو، تخریج دا چونکې مصدر دی د باب تفعیل نه، خرج یخرج تخریجا، نو تخریج دا د باب تفعیل مصدر دی او راخستلی شوی دی دا تخریج د خروج نه. د چانه؟ او خروج طالبانو وهو فی اصل اللغت ضد الدخول. د اصل لغت د اعتبار نه دا خروج چې دی دا ضد د چا دی؟
خروج ضد د چا دی؟ د دخول دی. بیا دغه خروج دا په مختلفو معنیو باندې استعمال دی، خو دا ټولې معناګانې د خروج چې موږ او تاسې وګورو نو یدور حول البیان والظهور، دا ټولې معناګانې د بیان او د ظهور نه تاویږي را تاویږي. آګاهي د چا نه ورکوي؟ د بیان نه او د ظهور نه. نو گویا کې چې هر کله د خروج معنا د بیان او ظهور نو تخریج تینا راواخستلی شو. تخریج خو باب تفعیل دی او مصدر دی، طالب خو لازمی او که متعدی؟ متعدی مصدر دی. څه شی دی طالبه؟ متعدی مصدر دی. نو د تخریج معنا به مونږ او تاسو څنګه کوو؟ یو شی بیرون ویستل، دا متعدی معنا ده. یو شی بیرون ویستل، یو شی ظاهرول، یو شی ښکاره کول، دې ته څه شی ویلی کېږي طالبه؟ تخریج ویلی کېږي. تاسو پوه شوئ په معنا باندې؟ تخریج د چا نه راخیستلی شوی؟ د خروج نه. او خروج فی اصل اللغه الا ضد الدخول. نو بیا دغه خروج په مختلفو معناګانو استعمالیږي، خو دا ټولې معناګانې یدور حول البیان الا والظهور، دا تاویږي را تاویږي د بیان او د ظهور نه. بیا تخریج معنا مو څه شی وکړله؟ د مصدر متعدی معنا الا یو شی بیرون راویستل، یو شی ظاهرول، او یو شی طالبه الا ښکاره کول. چې هر تعبیر تاسو کوئ دې ته څه شی ویلی کېږي طالبه؟ تخریج اصطلاحا چاته ویلی کېږي؟ دا مونږ تاسو چې کوم فن کې لګیا یو او د دې خلکو په اصطلاح کې تخریج چاته وایي؟ نو تخریج اصطلاحا عزو الاحادیث الى المصادر الاصلیه. تخریج عبارت دی د چانه الا نسبت د احادیثو د خپلو مصادرو اصلیو ته. نسبت د چا دی؟ د احادیثو د چاته الا خپلو مصادرو اصلیو ته. یو. دویم وبیان مرتبته من الصحیح والحسن والضعیف. او تخریج عبارت دی د بیان د مرتبه د حدیث نه، چې دا مرتبه د حدیث یعنی دا حدیث د کومې مرتبه والا دی؟ صحیح دی الا او که ضعیف دی. نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ تخریج. تخریج څه معنا؟ الا عزو الاحادیث الى المصادر وبيان مرتبته من الصحيح والحسن والضعيف. دې ته تخریج وی. نسبت د احادیثو د خپلو مصادرو اصلیو ته او بیان د مرتبه د حدیث دی من الصحیح والحسن والضعیف. دې ته څه ویلی کېږي طالبه؟ تخریج ویلی کېږي اصطلاحا. نو گویا کې تعریف د تخریج مشتمل په څو حصو باندې شو؟ په دوو. اول عزو الاحادیث الا الى المصادر، او دویم. نو طالب د دویم شخص سره دا کوم فن چې موږ تاسو شروع کړی دی او لګیا یو پکې، نو دې سره زموږ تاسو فی الحال کار نشته. د اوسنو درسونو کې موږ تاسو په دې نه غږیږو چې دا حدیث صحیح دی او که دا حدیث حسن دی او که دا حدیث څه شی دی؟ ضعیف. دا ځان ته خپل مستقل فن دی، په دې به ځان ته خبرې کوو. خو نن چې موږ او تاسو په دغه فن کې چې موږ او تاسو کار لرو نو هغه د چا سره؟ د دغه یو شخص سره چې اولنی دی چې عزو الاحادیث الا الى المصادر الاصلیه. نسبت د احادیثو د چاته طالبه؟ مصادر اصلیه ته. چاته دی؟ په دې خو انشاءالله ورسېدلی تاسو. اوس راشئ چې کله مو تخریج وپېژنده نسبت د احادیثو خپلو مصادرو اصلیو ته، نو دا تخریج چې موږ او تاسې کوو د دې تخریج فایده څه شی ده؟ فایدې څه شی ده؟ یعنی دا چې موږ او تاسو وپېژنو نو په دې څه اثر مرتب دی؟ نو فواید د تخریج ډیر دي، خو مشهور د هغې نه طالبه الاول معرفت مصدر الحدیث. معرفت
په تخریج سره موږ او تاسو د حدیث مبارک مصدر پیژنو. د حدیث مبارک څه شی پیژنو؟ یعنی چې فن د تخریج د زده که نو ته دا پیژنې چې د دغه حدیث مبارک دپاره مصدر څه شی دی، کوم کتاب کې دا حدیث دی. د مصادرو اصلیو د جملې نه دی که د فرعیو د جملې نه دی، کوم کتاب کې دا حدیث ذکر دی. نو یوه فایده د تخریج طالبه څه شی ده؟ معرفتو مصدر الحدیث، معرفتو مصدر الحدیث. دویمه فایده د تخریج څه شی ده طالبه؟ معرفت طرق الحدیث، معرفت د طرقو د حدیث دی په هغې کتابونو کې چې کومو کتابونو دا حدیث راویستلی دی. یو کتاب دی او د کتابو دا حدیثه راویستلی، نو چې کله تا فن د تخریج وپېژنده نو په دې فن کې دا کمال پروت دی طالبه چې ته به طرق د حدیث وپېژنې. څه شی به وپېژنې طالبه؟ طرق د حدیث به وپېژنې. دا معنا یعنی د یو حدیث په مختلفو طریقو به علم ستا به ورباندې راشي. د اسناد په حیثیت باندې یو حدیث دی مثلا مختلف سندونه لري، دی سند دی، دی سند دی، دی سند دی. نو په دې فن کې انشاءالله تاسو دا شی پېژنئ او دا ډېر اسانه دی، سخت نه دی. د الفاظ موږ تاسو ته سخت کاري، خو انشاءالله چې یو مثال تاسو ته ما ولیکم نو ستاسو خپله په دې ټول فن باندې دماغ خلاصېږي چې طرق د حدیث کوم دي. نو انشاءالله په دغه فن کې د دې تخریج د وجې نه دغه طرق د حدیث چې دی دا ته پیژنې په هغې کتابونو کې. حدیث دا تاسو ته ګوره یو اصطلاح اورئ که مو خیال وي، دا درته وي چې دا حدیث په مختلفو طرقو رانقل دی. هلکه مختلفو طرقو باندې څه معنی؟ یعنی دا یو حدیث دی په مختلفو سندونو سره رانقل دی. دا د سند طرق چې دی مختلف دي. یو راوي یو محدث هغه خپل سند لري، بل خپل سند لري، بل خپل سند لري. یا یو محدث دی هغه د شپږ اوو استادانو شاګرد دی او دا د هر یو استاد بیا ځان ته خپل مستقل سند دی. نو کله چې دی طالبانو یو محدث حدیث را نقلی د یو استاد په سند، کله د بل استاد په سند را نقلی، کله د بل استاد په سند را نقلی. دا شی به تاسو ته صحیح بخاري کې راشي. ګوره صحیح بخاري کې کتاب الحج، دا نور مختلف کتابونه چې تاسو وګورئ، امام بخاري یو حدیث مبارک راخستی نو په یو حدیث باندې هم ترجمه وضع کړي بېله ترجمه، په بل هم همدغه حدیث دی دوباره بله ترجمه وضع کړي د هغې په ضمن کې هم ذکري. همدغه یو حدیث وي دریم ځلې بله ترجمه ذکر کړي همدغه حدیث بیا یې راخستی. نو چونکې د یو حدیث نه خو مختلف مسایل را معلومیږي، نو امام بخاري یو باب لګی یو مسله پې ثابتوي، بل باب لګی بله مسله پې ثابتوي، هم د یو حدیث نه بل باب لګی بله مسله ورباندې ثابتوي. نو خو یو کار بیا چې تاسو صحیح بخاري کې وګورئ نو یو خو دا مختلف مسایل ترې نه معلوموي د یو حدیث مبارک نه. او الله تعالی د شهید شیخ صاحب درجات بلند کې هغه مبارک به فرمایل چې بل اهم غرض د امام بخاري رحمه الله دا دی چې ګورم دغه یو حدیث راخلي مختلف بابونه وضع کوي، مختلف مسایل ترې معلومي، نو دا خو یو مقصد دی. او دویم اساسي مقصد د امام بخاري دا دی چې دی د دغه احادیثو پر اخیستلو سره یا معنا د یو حدیث پر نقلولو سره اظهار د دې خبرې کوي چې ګوره د حدیث بات ته تنها په یو سند سره نه دی رارسېدلی. ټکي تم خیال وي تاسو چې کوم ځای کې بخاري کې مکرر حدیث تاسو وګورئ چې یو باب په امام بخاري وضع کړی، ته وګورئ امام بخاري به هلته د حدیث په یو سند راخستی. امقه صفحه کې کلام د بل باب وضع کړی، ته وګورم دغه حدیث به لاندې به په بل سند را نقل کړی. که په همدې صفحه کې دریم باب وضع کړی همدغه حدیث یې پکې راخستی، نو تاسو وګورئ حدیث به همدغه یو وي او په دریم ځل به دریم سند راخستی وي. نو کله داسې وشي د یو محدث شیوخ ډېر وي او دغه حدیث د مختلفو شیوخو په واسطه باندې د ته را رسېدلی وي، نو کله ناکله یو محدث داسې کار کوي چې دغه یو حدیث په د مختلفو طرقو باندې را نقلی. خو دا مختلف طرق چې ته پیژنې نو دا به فایده د چا وي طالبه؟ د تخریج. د چا به وي طالبه؟ دا چې کله تخریج وپېژنده نو طرق د احادیثو به هم چې دی هغه مختلف ته وپېژنې. دا څو پیدې شولې؟ دوه. درېیمه پیده تخریج کې یو کار دی طالبه، تخریج کې یو کار دی. التخریج يعد، تخریج شمارلی کیږي یوه خښته په ضمن د سلسلې د دراسة الاسانید. کله چې اسانید درس کیږي، اسانید څه شی کیږي؟
د حدیثو کتابونو کې خو تنها دا نه دي طالبه چې حدیث دی وویلې شاته او د حدیث د متن وضاحت وکړي او یا په هغې کې طالبه د هغې مسایلو ذکر وکړي چې کم مسایل څه شی دي راخیستلی کېږي د چا نه د دغې متن نه تنها دا شی پکې نه وي څنګه چې د متن وضاحت پکې وي همدقسې وضاحت د سند پکې هم وي دا د اسانیدو ځان ته خپل مستقل علم دی تاسو که د امام بخاری د کتاب چې کوم شروح دی عمدة القاری یا فتح الباری یا وغیره چې نور شروح تاسو وګورئ هغه چې په یو حدیث مبارک باندې بحث کوي نو چې کله حدیث کې بحث کوي نو یو ځل بحث په هر ځای کې تاسو وګورئ دوی بحث د چا نه کوي د سند نه د چا نه کوي هلکه دا سند بعضې مختلف احوال لري په دې کې شامیین روات راغونډ دي دې سند کې عراقیین روات راغونډ دي دا شامیین او عراقین د تاسو حدیث کتابونو کې ډیر راځي د دې داسې مثال جوړیږي طالبه یو محدث په دې کلي کې درس ویلی او دلته 5-6 استادان دي یا د استادانو سلسله هم دلته ده نو دی چې د خپل استاد نقل کوي هم د دې علاقې دی الشیخ الشیخ هم د همدغې علاقې دی دغه چې کوم شیخ دی هغه هم د دغې علاقې دی دا ټول د یوې علاقې دي مثلا علماو پخوا نو الته چې دی د شام نه به ټول راغونډو نو الته سند کې به ټول شامي علما راغونډو یا به ټول عراقي علما پکې راغونډو یا به طالبه د بل وطن علما پکې راغونډو نو کله دا حیثیت وي په سند کې د یوې علاقې علما پکې راغونډي کله بیا دام درته وي انشاءالله دا به وضاحت موږ او تاسې کوو هلکه دا راوي دی دغې استاز دی د دې استاز څه مرتبه ده د دې راوي څه مرتبه ده د ده چې کوم شیخ و شیخ دی دغه کومه مرتبه ده دغه چې کوم شیخ و شیخ دی دغه کومه مرتبه ده تر سند تر پایه پورې او تر انتها پورې دا شیان راځي درته په دې کې به انشاءالله دا وضاحت زه تاسو ته وکړم پرته د دې نه چې نن سبا موږ او تاسو جدید ټکنالوژي ته لاس لرو دا به یو خوا کېدو دا چې کوم کتابونه زموږ او ستاسو مخې ته راپراته دي نو انشاءالله دا ځان ته چې کله اسانید تاسې لولئ سندونه نو مثلا یو راوي دی طالبه یو راوی دی مثلا امام بخاری رحمه الله دی دغه د استادانو د جملې نه قتیبه ابن سعید دی څه شی دی طالبه قتیبه ابن سعید نو کله ناکله داسې وشي چې د یو راوي احوال پلار نوم ورسره ذکر وي د چا نوم ورسره ذکر وي د پلار نوم ورسره ذکر وي کله داسې وشي چې د وطن او د علاقې نوم ورسره ذکر وي نو چې کله د یو راوي د پلار نوم ذکر شه د وطن او د علاقې نوم ذکر شه نو ممکن سرزمین دی ورسره ولیده نو بس ته پوه شه چې دا دغه قتیبه دی چې کوم د امام بخاري استاد دی کوم بل قتیبه به مې په بل نوم باندې خو لیکن دا د استاد دی کله په دې طریقه پیژندلی کېږي کله تاسو ته به راشي په ترمیزي کې سړی حیران شي امام بخاري ګوره حدیث راخستی حدثنا قتیبه کله امام ترمیزي کتاب ته چې تاسو لاړ شئ او التا حدیث ذکر کوي نو امام ترمذی کله حدیث په دې الفاظو باندې ذکر کوي حدثنا ابو رجا ما ته حدیث چا بیان کړی دی ابو رجا بیان کړی دی ګوره نوم نه اخلي کنیت ذکر کړی نو په دې ډیرو ځایونو کې دا تحفة الاحوزی چې کومه شرح د ترمذی ده په دې ځای کې یو ځای و نو دا تحفة الاحوزی والا وضاحت کړی په دې اسانیدو کې چې زه وګورم چې د ابو رجا به څوک وي نو یو ځای بل ځای خواري کړې ده به لاندې لیکلي دي چېرې ما د احوال معلوم نه کړه چې دا به څوک وي نو دا ابو رجا بل څوک نه دی دا همدقه قتیبه دی خو چونکې تا ته که کنیت معلوم و چې د قتیبه کنیت څه شی دی او تا ته په بل کتاب کې راغله چې حدثنا ابو رجا نو ابو رجا کنیت دی او قتیبه طالبه څه شی دی نوم دی راوي یو دی سره نو دا کله ناکله استادان دا وضاحت کوي کله داسې هم راشي نور تا ته پته نه لګېږي چېرې دا اوس کوم راوي دی دا څوک دی مثلا تا ولیدل په یو سند کې د یو نوم د راوي ولیده چې دا فلانی دی ټیک ده بیا د هغه شیخ و شیخ بل دی اوس ته راشه دا سړی به څنګه معلوموي چېرې دا دقه همدا راوي دی نو لاړ شه د استادانو سلسله یې وګوره چې د استادانو سلسله کې د بره ورته فوق دغه راوي پیدا کړه چې دا کوم په دې سند کې لیکلی شوی دی نو معلومیږي دا چې دا همدقه راوي دی او بیلته لاندې طرف ته راشه د استادانو سلسله یې وګوره دا په دې کتابونو کې شته تاسو ته زه نشاندهي کومه بیا هلکه د دې راوي استاد څوک دی او د دې راوي شاګرد څوک دی چې کله د استاد معلوم که ورته او کله د شاګرد معلوم که ورته نو بیا تا نه سړی غلطېږي نه به خامخا همدغه وي چې دا څوک ته یادی
ټکي تم خیال دی. او کله که داسې وشي چې استاد او شاګرد معلوم نو سلسله ګډوډه شي نو سړي نه خبره ګډوډېږي بیا. نو دلته چې کله سلسله د دراست الاسانید راځي نو دا تخریج طالبه دا یو بنیادی خښته ده په دې کې او یو بنیادی حیثیت لري پکې دی، یو بنیادی اساسي خښت حیثیت پکې لري. او بل په دې کې ومعرفة صحیح من ضعیفه. نور فواید هم د تخریج دي خو دا فواید پکې څه شی طالبه هغه مشهور دي. کله مو چې تخریج زده کړم یو پکې معرفته دویم معرفته طرق الحدیث او دریم تخریج مارلی کېږي او بنیادی خښته په ضمن د سلسلې د دراست الاسانید کې. په دې باندې انشاءالله تاسو ورسېدلی. اوس دا خبره کوو چې په دغې تخریج باندې اول کتاب چا لیکلی. دې کې علما مختلف اقوال لري. څوک د یو چا نوم یادوي او څوک د بل چا نوم یادوي، خو به هر تقدیر د دې اوسني علماو د جملې نه ډاکټر محمود الطحان یو کتاب هم لري د احادیثو، وړه رسالې لیکلې د اصولو په باره کې. د یوه دعوه کړې ده چې دا کار اولا ما کړی، په دغې فن کې اول کتاب ما لیکلی. څوک بیا وایي چې نه مخکنو علماو پکې هم کتابونه لیکلي، خو به هر تقدیر چې هر چا پکې کتابونه لیکلي دي الله تعالی دې ورته اجر ورکړي. خو په دې باب کې څه مشهور کتابونه شته دا تاسو ځان سره نوټ کې ویلې کې دا تاسو ته په کار راځي. طالبه که چېرته همداسې مو پیدا نه کړل نو سبا خو نیټ شته شامله شته نو په دې کې دا کتابونه تاسو ته ډېر په کار راځي او پیدا کېږي درته. اول ولیکئ تاسو او یو کتاب چې په دغې فن کې لیکلی شوی دی په تخریج د احادیثو کې طالبه علامه ابو اسحاق الشیرازي لیکلی دی. او د هغې کتاب نوم دی تخریج احادیث المهذب. تخریج احادیث المهذب للعلامه الشیرازي. او دا تخریج د چا د کتاب کړی ګوره تصنیف چا کتاب کړی هغه د محمد ابن موسی الحازمي دی، 1540 کې وفات دی. یو کتاب د ده مونږ تاسو ته په نظر راځي. دویم چې په دغې فن کې مونږ تاسو ته کتاب په نظر راځي هغه تخریج احادیث المختصر الکبیر. دا کتاب دی لابن حاجب او د کوم کتاب تخریج چې کړی دی د هغې کتاب مصنف دی هغه محمد ابن احمد عبدالهادي المقدسي، 940 کې وفات دی. بل چې موږ او تاسو ته په نظر راځي د کتابونو د تخریج نه هغه نصب الرایه ده لاحادیث الهدایه. نصب الرایه بل ورځ مې درته ویلي و لاحادیث الهدایه د چا کتاب دی طالبه؟ هله د علامه مرغناني کتاب دی که نه؟ بل چې موږ او تاسو ته په نظر راځي نو دا دغه چې ده علامه زیلعي نو د خپل نوم چې دی عبدالله ابن یوسف الزیلعي دی. دا نصب الرایه د کتاب دی. او هغه پاس چې راغی المهذب دا د ابو اسحاق شیرازي کتابو، المختصر الکبیر د ابن حاجب کتابو، او تصنیف چې کړی او تخریج دا محمد ابن احمد عبدالهادي کړی. او د نصب الرایي مصنف د علامه زیلعي دا وفات دی په 902 کې. که ستاسو پامې هدایي حاشیې چې تاسې ګورئ نو کله چې حدیث راشي نو لاندې نوم ورسره د چا راځي؟ علامه زیلعي. بل طالبه چې په دې ځای کې موږ او تاسو ته کتاب ښکاري د تخریج نو البدر المنیر فی تخریج الاحادیث والآثار
الواقع فی الشرح الكبیر. دا کتاب دی د علامه رافعی او دا تخریج چې کړی دی طالبه نو دا عمر ابن علی ابن الملقن، وفات دی 804 هجری. 804 هجری. بل چې په دغه باب منګو تاسو ته کتاب مخې ته راځي هغه دی طالب المغنی عن حمل الاسفار فی تخریج ما فی الاحیاء من الاخبار. او تصنیف کړی دی دا عبدالرحیم ابن حسین العراقی، وفات دی 806 هجری. حافظ عراقی چې ورته وایي. اوم نمبر کتاب تخریج الاحادیث التي يشير اليها الترمذي في كل باب. او د دې تخریج کړي تصنیف ته دغه کتاب کړي عبدالرحیم ابن حسین العراقی 806 هجری کې وفات دی. اتم د تخریج کتاب چې موږ او تاسو ته په نظر راځي طالبه هغه د التلخیص الحبیر فی تخریج احادیث شرح الوجیز الكبیر للرافعی. او تلخیص الحبیر کتاب د چا دی؟ احمد ابن علی ابن حجر العسقلانی. تلخیص الحبیر د ابن حجر کتاب دی او دا تخریج دغه کتاب کړی او ابن حجر سند وفات دا 852 هجری. 852 هجری. نهم نمبر کتاب دے الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ. الدرایہ درای ګورشته په هدایه کې هم او دا د چا کتاب دی؟ دا هم د ابن حجر عسقلانی کتاب دی نو د هم تخریج د احادیثو د هدایه کړی دی. لسم نمبر کتاب چې موږ تاسو ته په نظر راځي هغه د طالب تحفة الراوی فی تخریج احادیث البیضاوی. فی تخریج احادیث البیضاوی شریف کې چې کوم احادیث دي د هغه احادیثو تخریج چې کړی دی نو د علامه عبدالرؤوف ابن علی المناوی کړی. علامه مناوی چې ورته وایي 101 هجری کې چې دی وفات دی. رستو به نور علماء هم دا کتابونه لیکلي وي په دغه طرز او په دې طریقه باندې، خو طالبه مشهور کتابونه چې موږ تاسو ته په نظر راځي او وینوي نو دا چا لیکلي دي؟ دغه علماء لیکلي دي په باب د چا باندې؟ نور هم شته خو دا لس مو یاد کړئ چې صرف تاسو ورسره څه شی پیدا شي؟ آشنایی پیدا شي. یو مهم ټکی بل درته وایم او په دې باندې اکتفا کوو. هغه دا تخریج چې کېږي طالبه په اولا ته چې تخریج کوي نو هغه به د چا کوي؟ نو په اوله مرتبه کې په کار دادا چې ته تخریج وکړي د مصادرو اصلیو. د چا؟ اوله درته ویل تفصیل کوو. تخریج وکړي د چا؟ د مصادرو اصلیو. هغه مصادر اصلیه کوم دي؟ چونکې مونږ او تاسو خو احناف یو الحمدلله وی الحمدلله او د هر چا بخپل طرز او طریقې که څوک فن د تخریج درس کوي نو هغوی کیدای شي چې دا ترتیب د هغوی جدا وي یا د تخریج د پاره نور کتابونه وضع کوي خپل ترتیب به وي. خو مونږ او تاسو چونکې یو احناف او تخریج به کوو د مصادر اصلیو نو په اوله مرتبه کې چې مونږ او تاسو ته تخریج په کار دی نو هغه د صحیحینو. د چا؟ صحیحین چاته وای؟ صحیح مسلم دا مو ویلیو سره. دا په دویمه مرتبه کې طالبه بیا مرتبه ده د سنن اربعو. د چا؟ سنن اربعه کوم دي؟ سنن الترمذی، سنن ابي داود، سنن ابن ماجه. نسائی نه ده طالبه ښه نسائی غلط دی. ګوره دا نسا ده او د دې محدث نسبت امغه خپل علاقې ته کیږي نو تاسو به نسائی نه وای څه شی به وای؟ نسائی به وای. نو دې څلورو کتابونو ته څه ویلی کیږي؟ سنن. څه ورته ویلی کیږي؟ او سنن خو ان شاء الله پرون پیژندلیو کنه چې سنن چاته وای.
نو په دویمه مرتبه کې تخریج د دې کتابونو پکار دی. په دریمه مرتبه کې چې بیا موږ او تاسو راځو نو هغه طالب موطا ده د امام مالک رحمه الله. دا ځان ته په دوره د احادیثو کې علما دا مبحث ذکر کوي چې مرتبه د موطا د امام مالک مقدمه ده او که د نورو کتابونو. نو بس د هر چا خپل خپل رای دي. وللناس فيما يعشقون هله څوک چې د امام مالک رحمت الله علیه په مذهب باندې دي نو هغه کتاب د امام مالک سے په د نورو مقدم ګڼي او دغه دپاره خپل خپل وجوهات وی. خو لیکن جمهور علما دا وی چې مرتبه د صحیحینو مقدمه ده په د نورو کتابونو باندې. نو بیا په دریمه مرتبه کې موطا د امام مالک رحمت الله علیه ده. څلورمه مرتبه کې سنن الدارمي دی. په سنن الدارمي کې هم د علماو اقوال دي. کوم علما چې صحاح شپږ ګڼي نو دا رای د جمهور علماو ده. صحاح څه شی ګڼي؟ او د شپږو کتابونو ته چې صحاح ویلی کېږي که نه نو صحاح خو جمع د چا ده؟ د صحیح ده. صحاح جمع د چا ده؟ نو طالبه د دې به دا معنا نه وي چې په د شپږو کتابونو کې چې څومره احادیث ذکر دي نو دا به ټول څه شی وي؟ صحیح وي. دا به ټول څه شی وي؟ ځکه موږ تاسو خو مرتبه ذکر کوو د حدیث اقسام لري. حدیث صحیح دی، حدیث حسن دی، بیا ضعیف دی. په صحیح کې طالب هم تقسیم دی، بیا صحیح لذاته دی، صحیح لغیره دی. حسن کې تقسیم کو، حسن لذاته دی، حسن لغیره دی. نو د شپږو کتابونو ته چې صحاح ویلی کېږي د دې دا مرتبه نه ده چې په دې کتابونو کې چې څومره احادیث دي نو دا ټول څه شی دي؟ ښه نو بیا صحاح ورته ولې وایي؟ موږ تاسې صحاح سته نه وایو. نو دلته د مختلف وجوهات علما ذکر کوي. یوه وجه ورته دا ذکر کوي د شپږ واړو کتابونو ته چې صحاح ویلی کېږي نو دا بنابر اغلبیت، بنابر یعنی اغلبه دا ده چې په دې کتابونو کې احادیث څه شی دي؟ صحیح دي. اغلبه دا ده چې په دې کتابونو کې احادیث صحیح دي، کني د نورو احادیث هم پکې پوره ذخیره پرته ده. حسن احادیث پکې دي، د نورو کتابونو کې ضعیف احادیث شته دی، خو صحاح ورته د دغې وجې نه وایو. په دې مسله باندې تاسې پوه شولئ. د هغې نه وروستو طالبه بیا مرتبه د مسانیدو د چا د امام اعظم رحمت الله علیه ده. د هغې تخریج پکار دی. او دا خو زمونږ او ستاسو سند دی. مسند د امام ابو حنیفه رحمه الله بهترین کتاب دی. سندن امام صاحب مبارک ته رسېدلی دی، قوي سند دی. په هغې کې خواري او تحقیق پکار دی. او د هغې نه وروستو طالبه دا خو زمونږ او ستاسو کم نصیبي ده. د نورو ائمو ته د زمونږ د ولاسي سلام یو کتابونه یې وایو، استفاده ترې نه کوو، خپل اکابر یې ګڼو، خپل مشران یې ګڼو، خو لیکن د خپل امام د مسانیدو نه څه شی یو بېخبره یو، هغه څوک نه وایي. که مدرسه کې کله نقشه کې لیکلی موږ خو وینو، کال په کال نقشه کې لیکلی کېږي، خدای که یو طالب هم پیدا کېږي. مسند امام ابي حنیفه، مسند امام اعظم څوک نه وایي، داسې ورته یو بیخي ناشنا غوندې کتاب ښکاري، یا ورته نادر کتاب ښکاري، یا به بېفایدې کتاب یې ورته بېفایدې نه دی. دا خو اساس دی طالبه، دا لوستل پکار دي او دا ویل پکار دي. نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسند دی. د هغې نه وروستو طالبه بیا موطا د امام محمد رحمه الله ده. امام محمد صاحب کتاب لري موطا، دا هم په مدارسو کې لوستلی کېږي. بیا د هغې نه بعد تخریج به د چا کې؟ د کتاب الاثار د امام محمد رحمه الله. امام محمد صاحب کتاب لري کتاب الاثار. د هغې نه وروستو بیا مرتبه د چا د طالبه؟ کتاب الخراج لامام ابي یوسف. امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو کتاب لري د کتاب الخراج په نوم باندې. نو په کار دا ده چې تخریج په دغې انداز باندې وکړی شي. او بیا د هغې نه بعد طالبه هغه کتاب الحج دی د عیسی ابن ابان، د هغې تخریج په کار دی. دا د اصول حیثیت لري. دا کوم کتابونه چې وایي دا څه شي دي؟ دا اصول دي. ګوره دا فروع نه دي، دا خپل سندونه لري. او د هغې نه بعد طالبه هغه شرح د معانی الاثار ده د علامه طحاوي رحمه الله. دا بهترین کتاب دی. علامه طحاوي دا طالبه په احنافو کې لوی محدث هم دی، کلک حنفي هم دی. نو د خپل خپل سیرت دی. د سیرت که تاسو ګورئ ډېر عجیبه سیرت لري. دی د خپل ماما سره شاګرد او ماما د چې دی شافعي مذهب یو، د تاریخ کتابونو لیکلي. ماما یې شافعي مذهب یو. دی زما د سابق نه د احنافو د کتابونو سره مینه وه، او دا کتابونه د احنافو به ما کتل. یو قول پکې دا دی، یا څوک وایي چې نه خواري او محنت به نه کوو خو بهر تقدیر. خو ماما ورته غوسه و، نو ورته ویلي وو په الله قسم چې تا نه به څه شی جوړ نه شي. یعنې کله استاز غوسه شي شاګرد ته، که نه شاګرد ته وایي څه درنه نه جوړېږي، هېڅ به هم درنه جوړ نه شي. نو بیا چې کله امام طحاوي وایي دا کتابونه ما وکتل، د احنافو تبحر مې پکې حاصل که، نو بیا چې به دی ناست و دا سلګونه شاګردان به ترېنه راته و او د امام طحاوي نه به یې درس اورېده،
نو امام طحاوي به دا خبره کوله اکثرا وایي که چېرته نن ورځ زما ماما ژوندی وی نو د هغې خپل قسم کفاره به یې ورکړې وی. نو تېري چې درنه جوړېږي نه که نه. وایي که نن مې ماما ژوندی وی او دا زما حال لیدلی وی او دا چرچه د علم یې لیدلی وی نو څه چل به یې کړی وی طالبه د کتابونه پیدا کې اسیم ګورئ. معنی الاثار د امام طحاوي چې تاسو وګورئ دا کمې خبرې چې په نورو کتابونو کې مثلا صحیح بخاري کې د احنافو د مذهب د تایید دپاره یا صحیح مسلم کې د احنافو د مذهب د تایید دپاره کوم روایات موږ د خارج نه ذکر کوو یا کوم جوابات موږ د خارج نه ذکر کوو نو دغه ټولې خبرې په احسن او اتمې طریقې سره په چا کې موجودې دي دې کې شته خپله پکې د حیران بشئ ته چې کله دا ګوري او مطالعه کوي نو تعجب به وکړي چېرې دا کمې خبرې موږ ته استادانو د بیرون نه کولې او ځانونه به یې ستړي کول پکې نو هغه دلته په دې چا کې موجود دی په شرح معنی الاثار کې موجود دی نو د دې تخریج پکار دی. او د دې ترڅنګ طالبه یو بل کتاب دی د علامه طحاوي رحمت الله علیه شرح مشکل الاثار. څه شی طالبه؟ شرح مشکل الاثار. د امام طحاوي لیکلی دلته ما سره شته نه پوهېږم چې 22 جلده کې دی که په څو جلدونو کې دلته ایښی دی. دا چې تاسو وګورئ د امام طحاوي تبحر علمي د دې نه هم درته معلومیږي. بعضې احادیث دي که نه ظاهر کې مشکل ښکاري یا ظاهر کې یو بل سره ټکر ښکاري چې دا حدیث یو بل سره تعارض لري یو کې یو شان خبره یو په بل کې څه شی وي طالبه بل شان خبره وي دا به موږ راخلو انشاءالله تخریج کې. نو تاسو چې دې پسې ګرځئ نو ډېر نو کتابونو کې ځانونه مه ستړي کوئ. د امام طحاوي رحمت الله علیه کتاب پیدا کړئ په دې کې د دغې مشکلو آثارو تطبیق چې امام طحاوي رحمت الله علیه په کوم عجیب انداز باندې کړی دغسې تطبیق دا په نورو کتابونو کې چې دی موږ او تاسو ته په نظر نه راځي. دومره عجیبه انداز کې بلا تعصبه یو ښایسته تطبیق د روایاتو په درمیان کې ښایسته محملونه د روایاتو په درمیان کې چې کوم امام طحاوي لټولي دي نو په دغسې انداز کې که نور علماو پې تصنیفات کړي وي کړي وی خو دغسې تصنیف بل ځای کې موږ او تاسو ته په نظر نه راځي لکه څنګه تصنیف چې ورباندې چا کړی دی علامه طحاوي رحمت الله علیه کړی. نو تاسو وپېژندل مصادر اصلیه ترتیب د تخریج به دغه شی وي عندنا. موږ تاسو چې تخریج کوو نو په دې طریقه باندې کوو بس صحیح نو مرتبه مقدمه ده هغه ورپسې وړاندې بیا پسې سنن همداسې پسې راشي د خپل مذهب کتابونو ته. بیا د هغې نه وروستو طالبه څه شی دي اله مصادر ثانیه دي مصادر فرعیه چې ورته وي دې ته مصادر اولا وایي. دا زمونږ او ستاسو په اصطلاح کې ښه تاسو ته ویل چې د هر چا به خپله خپله اصطلاح وي خو زمونږ او ستاسو په اصطلاح کې مصادر اولا څه شی دي بیا دویمه مرتبه کې مصادر دي په دریمه مرتبه کې مصادر دي انشاءالله د هغې وضاحت به په راروانو درسونو کې وکړو او راروان درسونو کې به د دې خبرې وضاحت هم وکړو چې طرق د تخریج تقریبا ډیر زیات علماو را نقل کړي دي. په څه طریقه تخریج کوي طریقې ډېرې زیاتې دي خو لیکن بهترینه طریقه چې دلته موږ او تاسې راجمع کوو یا اته طریقې دي چې په دې طریقه باندې په اسانۍ سره کولی شئ چې تاسو یو حدیث په یو کتاب کې پیدا کړئ. خو چونکې دلته خو موږ او تاسو سره مکتبه شته دا کوم دوستان چې دلته دي انشاءالله سبا نه به چې کله موږ درس ویلې تاسو ته بیا زه کورنۍ دنده درکوم کتابونه موږ ته موجود دي. کم دوستان چې موږ سره بیرون نه دي نو د هغې دپاره چې کوم ګروپ د وټساپ موږ جوړ کړی نو د هغې وټساپ په ګروپ کې هغې ته ما کتابونه ورلیږلي او ځینو دوستانو لیکلي چې ډاونلوډول مشکل دي نو ځان ته یې ډاونلوډ کوي. د مسند حمیدي دغه رنګې تحفة الاشراف دغه رنګې مسند د امام احمد ابن حنبل رحمه الله دا هغه کتابونه دي چې را روان درس کې مونږ ته پکارېږي. کوم لینک چې ما لیږلی دوستانو ته په ګروپ کې نو د هغې په واسطه باندې دا کتابونه ځان ته را ډاونلوډ کړي او که چېرته نه ډاونلوډېدل نو ما یې درته نوم واخیسته مسند احمد او دغه رنګې مسند الحمیدي او تحفة الاشراف دا ځان ته را ډاونلوډ کوئ انشاءالله را روانو درسونو کې به بیا د نورو کتابونو نومونه اخلو چې کوم موږ او تاسو ته په دې فن کې په کار راځي. چونکې دغه کتابونه موږ او تاسو سره هلته شته نه تحفة الاشراف موږ تاسې نه لرو مسند الحمیدي نه لرو یو څه شی لرو هله مسند احمد لرو او دغه رنګې صحیح بخاري وغیره لرو چې دلته مو وویله یا مشکل الاثار و معنی الاثار لرو. نو موږ او تاسو ته خو که چېرته را پیدا کوئ ځان ته تحفة الاشراف څوک نیټ ته لاسرسی لرئ ځان ته را ډاونلوډ کوئ او که نه نو انشاءالله زموږ او ستاسو مشکل خو په دې باندې حل کېږي خو یو ټکی چې هغه کتاب دلته موږ او تاسو ته نشته نو تخریج طریقه کله ناکله موږ او تاسو د چا نه کوو د دې مسانیدو نه کوو او کله د اطرافو نه کوو. نو د اطرافو دپاره تاسو طالبانو تحفة الاشراف ډاونلوډ کړئ ځان ته
دا را پیدا کړئ. دې کې ډېره فایده پرته ده. که تاسو هغه فایده پیدا کړه چې کوم په دې کتابونو کې ده چې دا یو حدیث دی، اوس کوم ځای کې زه پیدا کړم څومره کتابونو لیکلی دی دا حدیث کوم ځای کې دی، نو په اسانۍ سره موږ او تاسې هلته ورته لاسرسی لرو. نو تاسو نن دا کتابونه ځان ته را ډاونلوډ کړئ. انشاءالله سبا چې کله موږ او تاسو د تخریج طریقه وویله یوه یا دوه که ژوندي وو، نو د هغې نه وروستو به بیا هغه کتابونو کې تاسې خپله کورنۍ دنده در سپارم. تر را روان او بل درسه پورې مو په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.